د مور وروستی ارمان لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. موږ 5 وروڼه وو. زموږ اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب وو. زما د مور دا ارمان وو چې هغه به کوم وخت وي چې زه مې زوی ته واده وکړم او د انګور چښتنه شم. مور به مې هر وخت ویل ننګیالیه زویه، خدای مې دې تر هغې نه وژني تر څو چې ستا واده ونه وینم. ما به هر وخت مور ته تسلي ورکوله چې مورې خدای مهربانه دی، زه ځم ایران ته، هلته به کار وکړم، ښې ډېرې پیسې به وګټم او بیرته چې راشم بیا به واده وکړم او ستا دا ارمان به پوره شي. وخت همداسې تېرېدو. زه ایران ته لاړم. زما بل ورور چې بریالی نومېده، هغې غوښتل چې ترکیې ته لاړ شي. مور مې ورته وویل بریالیه زویه، لارې ډېرې سختې دي او ستا عمر هم کم دی، ته نشي کولی چې د ترکیې د قاچاقي لارې وزغمې. خدای مهربانه دی، همدلته به یو کار درته پیدا شي، بس ته چې هغه یو په ایران کې د مسافرۍ سختې شپې او ورځې تېروي. بریالیه زویه، په ژوند باور نشته، هسې نه چې ته لاړ شې او زه مړه شم. خو بریالي د مور خبره ونه منله او د ترکیې په لوري حرکت وکړ. له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شو. بعد له 20 ورځو وروسته ترکیې ته ورسېده. کله چې مې مور خبره شوه چې بریالی زوی ترکیې ته ورسېده، ډېره زیاته خوشحاله شوه. ما تقریبا 2.5 کاله په ایران کې د مسافرۍ سختې شپې او ورځې تېرې کړې. په ورځ مې مور راته زنګ وکړو چې ننګیالیه زویه، ته باید خپل کور افغانستان ته راشې، په ژوند باور نشته، غواړم زما په ژوند تا ته کوزده او واده وکړم تر څو زه په ژوندون خپل انګور ووینم، که مړه شم نو زما په زړه به ستا د واده ارمان پاتې شي. مامې چې د مور دا خبرې واورېدې ډېر سخت خفه شوم. مور ته مې وویل مورې خدای دې نه کوي چې ته به زما د واده ارمان خاورو ته وړې. سمه ده مورې، انشاءالله زه درځم. مور مې چې زما د راتلو خبره واورېده ډېره زیاته خوشحاله شوه او له ډېرو خوشحالۍ څخه یې له سترګو اوښکې راغلې. ډېرې زیاتې دعاګانې راته وکړې. کله چې زه افغانستان ته راغلم، یو څو ورځې وروسته مې مور راته وویل ننګیالیه زویه، ما درته ډېره ښایسته جنۍ پیدا کړې، که خدای دې دا جنۍ په نصیب کړي نو زما د انګور جوړه به په دې ټول کلي کې نه وي. ما ورته ویل مورې هر څنګه چې ستا خوښه وي زما در سره خوښه ده. مور مې په تندي ښکل کړم، راته ویل سمه ده زویه، سبا ته رویبارۍ ته ورځو. مور ته مې له ډېرې خوشحالۍ نه د شپې خوب نه ورتلو. کله چې سهار شو، مور مې او د کورنۍ نور کسانو ځانونه تیار کړل او د جنۍ د غوښتلو لپاره د هغوی کور ته ورغلل. د غرمې 12 بجې به وې چې په حویلۍ کې مې د مور خوږ غږ تر غوږو شو. ننګیالیه زویه، مبارک دې شه، داسې ښایسته جنۍ د خدای په نصیب کړه چې په دې ټول کلي کې جوړه نشته. کله مې چې مور کوټې ته راننوته، زه یې ټینګ په غېږ کې ونیولم او پر دواړه مخ یې ښکل کړم. ما مې هم د مور لاسونه ښکل کړل او ورته مې ویل مورې تا ته دې هم ډېر ډېر مبارک وي. شکر ده مورې، خدای ستا د زړه ارمان پوره کړ. مور مې راته وویل زویه، زما د زړه ارمان به هغه وخت پوره شي چې زه مې انګور په سره ډولۍ کې خپل کور ته راولم. ما ورته وویل مورې خدای مهربانه دی، هغه وخت به هم راشي. د کلي ټولې ښځې به راتلې، زما مور ته به یې د نوي انګور مبارکي ورکوله. خو مور مې په دې نه وه خبره چې د انګور د راواده کولو ارمان به تورو خاورو ته وړي. ما مې مور ته وویل مورې زه غواړم چې زما د کوزدې په خوشحالۍ کې زما ټول ملګري نن شپه راوغواړم او یو سیل یعنې پروګرام جوړ کړم. مور مې راته ویل سمه ده زویه، هر رقم چې ستا خوښه وي. کله چې شپه شوه، حجره له کلیوالو او ملګرو څخه ډکه وه. چا تړونه کول او چا سندرې ویلې. تقریبا د شپې 1 بجه به وه چې زما وړوکی ورور راغی. راته ویل ننګیالیه وروره، ادې ډېره سخته مریضه ده او بېهوشه شوې ده، زر راشه. زه هم په بیړه د حجرې څخه د کور په لوري راغلم. کله مې چې مور ولید حالت یې ډېر خراب و، زر مو نږدې کلینیک ته ورسوله. کله چې ډاکټرانو وکتله، راته ویل د مورکۍ د فشار ډېر لوړ شوی او د زړه حمله پرې راغلې. زر یې د هرات مرکزي شفاخانې ته ورسوئ، دلته علاج ناممکن دی. موږ هم په بیړه امبولانس ته پورته کړه او د هرات په لور مو حرکت وکړ. نیمه لار مزل به مو کړی و چې د مور حالت مې ډېر خراب شو. ما ته په اشاره وویل چې رانږدې شه.
کله چې ورنږدې شوم زما لاس یې په خپل لاس کې ونیوه او پر تندي یې ښکل کړم، راته ویې ویل ننګیاليه زویه زما د ژوند نورې وروستۍ شېبې دي، ستا د واده ارمان به زه تورو خاورو ته یوسم. ما چیغه کړه نه مورې داسې مه وایه، ما چا ته پرېږدې ها؟ ته ښه کېږې، ډېره کمه لار پاتې ده، دا د شفاخانې ته رسیږو. مور مې راته وویل زویه زما په راتلونکي نګور او همدارنګې زما پر مسافر بچي بریالي به ډېر پام کوې، دا تا ته امانت دی. مور مې نور هم څه ویل، شونډې خوځېدې خو غږ یې له خولې نه راوتو. له سترګو یې رڼو اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې، زما سر یې په خپل ټټر پورې ټینګ ونیوه او روح یې لایزال رب ته تسلیم کړو. ما ډېرې چیغې وکړې مورې و مورې ته لاړې زه دې چا ته پرېښودم. ما ډېرې چیغې وکړې خو مور مې هېڅ غږ نه کاوه او په ابدي خوب ویده شوه. روح یې ښاد، یاد یې تلپاتې. زما خوږې او مهربانې مورې رب د جنت الفردوس په نصیب کړه. د قبر خوا کې ورته ناست یم، د قبر خوا کې ورته ناست یم، د خاورو زور دی مور مې غږ نه راکوینه. دا خو د مور د مینې زور دی، دا خو د مور د مینې زور دی، د سپېلنو په شان لوګی ورپسې شومه. قبر ته راشه راته ژاړه، قبر ته راشه راته ژاړه، په زړه مې وړي دي نیمګړي ارمانونه. د مرګ نه پس مې قبر ګوره، د مرګ نه پس مې قبر ګوره، په اسویلو به مې کفن شکولی وینه. ما درته ویل وطن ته راشه، ما درته ویل وطن ته راشه، مرګ راپسې دی بیا به وکړې ارمانونه. بریاله دوه قدمه یو کړه، بریاله دوه قدمه یو کړه، د سر خازي راپسې ږدي پناه یې کړمه. ستا دې قسم وي مورې راشه، ستا دې قسم وي مورې راشه، زه د بېلتون له عمره ډېر ستومانه شومه. د امیدونو ډېوې مړې دي، د امیدونو ډېوې مړې دي، مرګیه راشه تا ته غاړه درکومه. سړی ژوندی خاورو ته بیایي، سړی ژوندی خاورو ته بیایي، چې یو نیستي بل جدایي له موره شینه. د هېرېدو نه یې مورجانې، د هېرېدو نه یې مورجانې، له جدایۍ سره دې ځان عادتومه. د مسافرو سره څه وي، د مسافرو سره څه وي، ستړی بدن د وطن غم پردي کارونه. په مرګ به مرم پاتې به نشم، په مرګ به مرم پاتې به نشم، ګور ته به یوسم زه نیمګړي ارمانونه. که غږ مې اورې غږ را وکړه، که غږ مې اورې غږ را وکړه، د سر تبی دې ټکوم راغلی یمه. په مور مې سپینې جنډې رپي، په مور مې سپینې جنډې رپي، پر ما رپیږي خدایه ځمکې اسمانونه.